السلام علیکم. هومیوپیتھک ډاکټر شبیر احمد تاسو ته مخاطب یم. د کومو زنانو، نارینو او د ماشومانو آیرن ډیفیشنسي مسله وي، یعنی په وینه کې آیرن کمی وي او ریډ بلډ سیل کم وي، وینې کم وي، کمزوري وي، هغې دپاره ډېر بهترین به میډیسن ښیم هومیوپیتھک چې هغه استعمال کړئ. انشاءالله ستاسو د آیرن ډیفیشنسي به ختمه شي او وینې کمی چې کوم دی هغه به هم نارمل لیول ته راشي، هغه کمی به هم ختم شي. د دوایي ښودلو نه مخکې ډومې تاسو سره یو څو مشورې در کوم، په دې عمل وکړئ. انشاءالله بغیر دوایي به تاسو وینې چې کوم کمی دی هغه به ختم شي، آیرن ډیفیشنسي به ختمه شي. لومبۍ خو ډرای فروټ کې چې کوم شاړي راځي، خرمړی چې وچیږي هغه استعمال کوئ. خشک انځر راځي، وچ انځر هغه خورئ تاسو. ورسره دې سره وسکي استعمال کوئ په وچو میوو کې. دا درې خامخا تاسو استعمالوئ نو ستاسو بدن کې به انشاءالله د آیرن کمی نه راځي. په خوراک کې غوښه صفا سوتره تازه غوښه که ملاویږي تاسو استعمالوئ. فش استعمالوئ او د څاروو کلیجي اینه، د چرګانو نه د څاروو اینه خامخا هفته کې 2 پیرې استعمالوئ، خورئ نو ستاسو به د آیرن کمی نه راځي انشاءالله. دغسې د سره سره سبزیانو مکس سبزیان استعمالوئ او فروټ خامخا استعمالوئ. کم خلک چې سبزي نه استعمالوي، فروټ نه خوري او هغې په ځای مسالېدار څیزونه خوري، سموسې، پکوړې خوري او سپایسي فوډ برګر ټایپ خوري، د هغې آیرن ډیفیشنسي خامخا راځي. نو په دې خبرو عمل وکړئ او که چېرې تاسو په دې خبرو عمل کوئ هغې نه باوجود تاسو ته آیرن ډیفیشنسي ده نو دا میډیسن تاسو ته وایم دا تاسو راواخلئ. میکبین په نوم سیرپ راځي، د میکډم هومیوپیتھک فارمیسي ده میکبین سیرپ. دا به تاسو راواخلئ. دا د هیموګلوبین چې کوم ریډ بلډ سیل دي د هغې کمي لپاره زبردست دی، د هغې کمی ختموي. کوم پیشنټ چې د آیرن ډیفیشنسي په وجه هغې کې خوب ورځي، هر ټایم سستي وي، چکر راځي په سر باندې، بیختي پرېوځي، کمزوري وي بدن او بدن ستړی ستړی وي، هر ټایم ناراسته وي، کله یو کټ ته کله بل کټ ته پرېوځي، کار روزګار ته زړه نه کېږي او ریډ بلډ سیل چې کوم دي RBC هغې ډېر زیات کم وي، نو هغې لپاره د میکډم میکبین سیرپ ډېر بهترین رزلټ ورکوي. دا تاسو راواخلئ، دا استعمال کوئ سهار او ماښام 2 چمچې دا تاسو څښئ. دې سیرپ سره تاسو د میکډم T29 29 نمبر ډراپس راځي، هغه به تاسو راواخلئ. دا به راواخلئ یو چې د چا ماشومانو کې زنانې کې ناروغۍ د هغې لوږه نه لګي، لوږه ډېره کمه وي نو هغې کې ښکلی کار کوي، وینه ډېره زیاته سیوا کوي. د چا چې لوږه نه لګي یا یې رنګ ډېر زیات زیړ وي او که خوراک وکړي نو هغه زړه ورته خرابېږي، لاس او خپې اوده کېږي، میږي کېږي، یا کومو زنانو د مینسز مسلې وي نو څومره هم چې مسایل وي هغه انشاءالله ختموي. دا میکډم 29 ډراپس د سره میکبین سیرپ او دا 29 ډراپ دا یو بهترین کمبینیشن دی د هومیوپیتھک دوایانو. دا تاسو انشاءالله استعمال کوئ نو څو ورځې ږدن نه تاسو انشاءالله ډېر زیاته بهتري محسوس کوئ. تاسو دا رنګ زیړوالی به ختم شي او بل کم خلکو کې چې د مالګې خوراک ډېر خواهش وي نو هغه به هم کم شي، نارمل حالت ته به راشي. طریقې استعمال داسې دی چې 10 نه 15 کترې یو ګوټو اوبو کې اچوئ، سهار غرمه ماښام دا استعمالوئ. تاسو څښلی شئ ډوډۍ نه نیمه ګنټه مخکې یا د ډوډۍ نه نیمه ګنټه پس تاسو استعمالولی شئ. پرهیز دې کې دا دی چې ما کوم مخکې ذکر وکړو د مسالېدار خوراک او د برګرو پکوړو نه ځان وساتئ او ساده خوراک استعمالوئ. فروټ او سبزیانې مکمل هر قسم خوراک تاسو استعمالولی شئ د سبزیانو او د فروټو. انشاءالله تاسو په دې خبرو عمل وکړئ، ستاسو د وینې کمی به مکمل ختم شي او تاسو به صحتمند ژوند انشاءالله تېرولی شئ. که چېرې دا ویډیو ستاسو خوښه شوي وي کمنټ وکړئ، لایک کړئ، دا ویډیو خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی ته هم فایده ورسي. په دې چینل زه تاسو ته د مستند دوایانو باره کې مستندې مشورې در کوم. زما نه دعا ده الله پاک دې ټولو ناروغو خلکو له بیمارو له شفای کامله نصیب کړي. آمین. الله حافظ.